خلا ویډیو سٹارټ وکړل چې خوګو ملګرو خوګو مینوالو نن اف ام 1 تر اغلی اف ام 1 نه اف ام په خبره کوله نو ما ته ویل چې اف ام څه مطلب نو ما ورته اف ام مطلب دی چې فارمودسر چې فارمودسر ما دا زموږ لپاره جوړ دی نو خبره ده چې خوګو مینوالو ټول ناس ډاکټر فاروق صاحب ما سره ناس دی زموږ خوګ سینیئر دا ګورې دا کاړي پهلوان دا پندو کاړي پهلوان چلو دا چلو شو کنه چې یو ځل ګل لاره راو کنه زما دا شو ولو جمعو شراور ماته وشي ګل دا خزني دا چې کور راته کړه دا سمې نو سپېړو ولا دا سمې نو سپېړو ولا الته مې راځه ما چې وادونه کې ها وادونه کې وایي او دې کې نیمه کې ته شو چې کاټ سورانا سو په نیټ راوړې مو پسې کې تعلق کوي ټوټ ډاون کیدا ټول نه او څه تاسو نه کړه څو ګلاته ګلاره دې بخیر کی ټینشن مالا ګلاله ما ته ټینشن بچا دا وته د بلډینګ دی او څنګه دې کوی که بار واسي او ما ګلاله ما ما کله پور کتره ترې دوی باندې درې نو تاسو چې په والا خو جانو یې دا وته د بلډینګ زم بار وته اسی په داسا بند دا ډیره زبردست کیسې دي او موږ سره په اف ام کې ډیره زیات واقعي ډیره زیات ډرامې چې دي دا داسې نه یو څه دی خو په سور کې رالو چې دلته اف ام کې او زما سان چې مستی بکو دا بکو چې دلته څنګه لاړو یو ویل دوی بار دماکه شوی دا او حالات خراب دي او چې حالات خراب دي زه एकदम کیناستو نو مې سوې میوزیک بم نه بیک ګراوند میوزیک لکه بی جی ام بم نه غانې بم نه کالز بم نه لې میسجونه بم نه بس د سیلان پروډوسر وسه کومالیار دی حدیث شریف کتاب راوړم نو ما خبر د خلکو په اسلامي بیانات مونږ او ترغیب په ورکو یاره هغه چې ما شروع نو خلکو ماته چې خو د جمعې ورځ نه ته په منبر هم نه ناس مونږ باندې ډیره عجیب حالات راغلي دي لایف پکې ما ځانم کړو دا بلال منازه راشه خزا نو بلال چې دی بلال راغلی دی ته په لایف مونږ ډاګان کړی او زمونږه مست لیلا ریلیز شو مست لیلا چې کله ریلیز شو نو ما او بلال او حیدر دلته سانګ سره ګډاګان کوي فرحات بیناسته زموږ ټیچر دی ډیر ادب سره خبره ترې کو زموږ بدل د حساب نو زما چې په پروګرام کې زما طبيعت لګ ډاون یو فرحات بیراغه ماته مدثر ویلي مالیه راځي سماته یې ښه راځوي زما تاسو سره کار دی فرحات به عزت دلته روان کړم په ګاډي کې رااله چکر را کوغې نه بعد یار ودلته یو واده د فرحات به تاسو یادي هيا تابع واده له بوتلو هغه نه بعد چې دی جوس کور زما طبيعت هغه سره غب غب چټو شو بیگ د مرای مل فرحات به تاسو کار وي زما کار نو وي ته پروګرام کې ډاون وي مال چې سم مسله چې تټیک زموږ سینیرو د کسانو مونږ دا طریقې خو دلی دي او الحمدلله نن هم چې دې مونږ لکه ټول رايوزي شو مونږ غب شپ لګو ژوند پدې کې دي تملګرو سره کې نه غب شپ لګوي زړه ملګری چرته مه هېروي ولې تاسو د ذکر پر دي او بل د ټول لوی خبره ده یو خبره ته زوړ ملګری سره به 3 5 نه کې ولې هغه ظالم سره ستا ټول راځونه خیر وای وای کوي چې سوچ مونږ نه لکه قرآن یاد نه مله تاریخ بالکل غیر ما یو جعفری لاړو جعفری نو ډېر خپل لکه چې لکه ډېر زړه کې سره ما دې یاره د کې یو ځای ورسې و دغه پوښي کنه ما دې یاته کې یو څه فریاد بل بل ارجه و مو سره نواله ارجه یاره پېښو د نه پېښو د نه سینګره دا پېښو د نه راځي ولې بلای دې نه ما دې خراب دي پېښو راځي ولې دې پېښو ټول ورچې سوري واله ما زه خراب دي کوم سوري واله نو شروع کړو چې پېښو د نه راځي نو بتا یو وخت مو سره د خطر شي او موږ ونول ټول ګډرینګ مو ډېر خوشاله کړی نن چې موږ کوم پروګرام وکړو حقیقت خبره چې موږ ډېر خوشاله یو پدې چې موږ بیا راغون شو دا کله موږ خوشاله ده ځکه چې یونیورسيټي په کار پس راځي خو بل تاسو وجوهات د څه پرابلم د وجه سب دغه د وجه نو دا لکه هغه شی پاتې شي او نن چې کوم دا موږ خوشاله مناو کړو موږ خوشاله دا خوشاله دي بار بار راځي او موږ دا ون چې کوم دا موږ ساتګره او بل دا چې موږ ارجس څنګه د سر تاسو سره خبرې وکړي دا چې موږ ډیر ارجس موږ راغلي لګلته کې دا پرمنټ جاب نه لري یاره خبر موږ کوشش هم دا کوم شي لري واجه راشي په پروګرامو کې مخکې راځي نن کوشش هم دا فاروق صاحب راځي نو کې راځي یاره خبر دا راځي چې ون موږ یو ټیټیمنټ چینل دی ورسره سره موږ خلکو ته یو نه سم ورکو نو موږ خوشاله یو چې خلاصې به موږ ناستل دي موږ د سر کله کله ناستل موږ فرحات به سوي راشد نیازي فرحات به خبرې مورو اوپس مومنټس پکې کنه نو یو ځل ما رحمان بابا ټول لوی دغه د چاغه په هوا تخشي پورته کول هغه
موسی سليمان عليه السلام کړه دا احسان دی دا کې ډېر زیات د پیغمبرانو دا خبرې دي نو تقریبا یو 15 منټه پورا کلام ما ویلو نو هغه ما ترالو دا سیف التناس ډیوټي افیسر ما ته ته خبرې او ما بي جي په مزه مزه پر خیمات او ته خبرې کولې مې لازم خو چې نو خورم خو ځکه به مې ولې وستا आवाज نه راتلو ما خو د برحمان بابا کلام ویلو 15 منټه چې مې کته هغه اخو دلته خدای چې څه ویډیو وکړه 93 کې زما شو او ویډیو ته یو کلیس او څه او ځنی ما ګنټه غاډي مور کوم خط تقریر کوم 45 منټ پس اپ شادي سره کومه تیر کا دشته او کومې نه ولا دا غپ شپ لګو دینه بعد بل ویډیو کې چې دا هغه تاسو ته موږ خایو ډېر د خوندره خبر چرته مزه موږ سره وسه